اقلوا سرور كونين مدينة منوري جانان محمد رسول الله لبدل دخلاص لازم اقول تدبر كسانو صلى الله عليه وسلم لا نذير اغلي بيوي صلى الله عليه وسلم مباركا نمدینی منوری جانان صحاب کرام طویل صحاب کرام نمدینی منوری جانان مبارک صحاب کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ورطوی دمدینی جانان سینو بانی لا سنکی خودل وی لبیک فداک ابی و امی یا رسول اللہ د مدینه جانان مون حاضر زمون مور او پلار د استاد خلی مخن قربان شي ورتوي صحابه کرامو ابی سفیان دا غٹ تجارتی قافلے سرا دا شام نامکی معظمی تروان دی دا قافلی مخنی والپکار دی یو صحابی و توی قربان زما سورلی دا غبل زیکدا دا غبل علاقہ کی دا بلکلی کی دا سروری کونین مبارک ورتوی دون وخنشتا اسن قافل ران لال نشی سرور کونین صحابو توی چچا سر سورلی تیاروی برابر کے رضی گلنو پا یو اخبانی دری دری کسان نمبر پا نمبر بانی سوری دل سرور کونین مبارک تم یو اخا ملو شلا دری صحابے کرام مبارکان یو حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ یو شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ او مدینی منوری جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورسردی کی ملگرے وچکل بد مدینی منوری دا جانان دا اخی دا محارنی ولو نمبر رالو شیر خدا مبارک بوتوے بولو باب مبارک بوتوے وطوی دا مدینی منوری جانان مبارکا سرور کونین مبارکا قربان تاسو بسور لے بان سوارے مونگ بد اوہی محارنی ویلی زد داس نبی نا قربان شمائے ماوی کزت قربان شم خوشتاو سبحان اللہ وی نو تاسو ویچے نمونگم تی قربانی لگ دلد اخلاصا کر دا حضور صلاة والسلام دا مدینی منوری دا جانان دا امام الانبیاء طولوے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوے اے صحابے کرامو زمان جنت نخوخ دی زمان ثواب نخوخ دی نو چی تاسو سورلے بانے سوارے ما بدوخی محارنی ولیویا سرور کونے مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اگرچہ قربان کلبی سقیات و رسید لو حضور پاک مبارک یو صحابی تا اشارو کلا چھ دغ صحابی مبارک نام مبارک چدا کیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نامی دا وی اے دا مدینی منوری جانال مبارک سوائے وی راشدہ صحابے کرام شمار چسو کسان لے کیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ مبارک لگی آشلو او دا حضور غلامان شمارے دا حضور عاشقان شماری شروع کلا 1 2 3 4 100 200 300 وی قربان دا مدینی جانان مبارک 300 دیار لصحابے کرام دی
حضور مبارک وتوی مبارک شي وی قربان ولی وی الله جل جلاله رب العالمین جل جلاله دا پال ډیر بختور کړی الله تعالوت لپ جالوت باندې پتی 113 کسانو باندې فتح ور کړی ما تو سګورې جی و ان شاء الله فتح زمونږ دا روان ني مزل کوي پیغمبر پاک مبارک د مدینی جانانم کسبوله کې شابه قافله کم خو روانه ده دلته کافران ابي سفيان قبيله چې کوم روانه ده دا چې عین زرقا د شام دی علاقې ته د عین زرقا یو مقام دی دل تر رسیدا یو کس ولراغي وی ته خبري وی د سنا وتوی د مدینی جانان مبارک دی قافلې په سره د صحابه کرام وروته دي ابي سفيان وی دا سوي وی او نو عمرو بن ضدم دا یو کس پکې وخت اشاره کوي دی خوراشه وی زبطال ډیر ارصدر کما خود مکی موزمی کافران زر خبر کچ دغه سي پروګرام دی هغه به توي مال بسرا کې وتوي تعالی صدر کم وتوي شل مسقال براکه هغه وخت کې 200 روپے قیمت وی 200 روپے بدر کما بس هغه په او خبانه روان شه غنټي د خبره سوا د غم سوا د اوخي دا غوږ یو شلو داغی نوینی روان شوی کی جاوی الٹا کی خوا لکه دی وقت که امبولنس روانی او خلقو توی چه لکه حادثه دا بیمار دی لار پریده نو خلق تی ڈرد تکی نو دغه صدا اوخ روانه دا روانه دا روانه دا او دلته د مکی معظمی خار تا چرو رسیده او سنگ پا دروازه د مکی معظمی را دنن شوا دا اوخ چولی دا غوگی شوی دلی دی وینی بیگی کی جاوی الٹا دا دگریوان او لستونی زان لشلولی دی عمرو بن ضمضم چه دیو کتا خلق ولرالی وی سی چلو شا ورطوی دمکی معظمی کافرانو سروری کونین دمدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد صحابہ کرامو دا ابو سفیان قافلی پسراوت لے علی شابقی زرقی کی پدی قافل بانی حملو کلا او دا تجارتی سامان دا صحابو پلاس کرال لو بیابت تاسو خوب نکے نو تک دوران کے بی جہل ڈنڈورا پا مکہ معظم کیوں غگولا ٹھول کافران روت لو 1000 کسان مقابلی تیار شو 1000 کسان برابر شو دلتا صحابہ 313 دی التا کافران 1000 کسان دی سندرغڑ زنانا اور سرئی شاگیب سندر ویلی خواندانو تا آؤ دکڑی باجیوی شپیری وال پکیولا سن پڑکول او پیو مستے سر او پیو جوش سر دا پیغمبر مبارک مقابلی ترا روان دی دلتا پیغمبر پاک مبارک چه کم کس لے گلے دی چه گورا چه قافلہ کم خوالاڑا اکس واپس رائی وی صاحبہ قربان دا مدینی جانانا نقشہ بدل شوا وی سا وی ابی سفیان دا دریاب پا غاڑا غاڑا بانی پوروتی دی مکی معظمی تا نقشہ بدل شوی دا 1000 کسان مقابلی ترا روان دی دا بدر میدان تا حضور پاک مبارک حیران شو صحابہ حیران شو ابی جہل لالا شکل رات لو دا بدر میدان تا نمبر 1 ورغی دا بیت اللہ شریف خلافیونی و بیدار شے اللہ توئی خدایا منور روانیو دا پیغمبر مقابلی تا دا غد صحابہ مقابلی تا پا دی 2 ڈلو کے چکم ڈل حقی اغل فتح ورکا ابی جہلوی لکا سپا حقیم کنا اللہ وی بر ٹک دا چتوے چه حق لفتح ورکا انشاءاللہ دا بدر میدان کی بز حق لچکم دی فتح ورکو ما تو سگل تا قافلہ را روانا دا حضور مبارک کو لے گل چه اگر چه پڑھو اچھی سونو خان علالی یو کس پکی جاسوسے صحابہ کرامو کی نو چوی بے کت پیوزے کی چی بے پڑھاو چاو نو سلو خان بے علالول
بد دی پیشی چې سلو کسانو باندې یو اوخ دی بد دا 10 تنه کسان دي دلته صحابه را جمع که وی اے صحابه کرامو کو بس دلته خو نقشه بدله شوه د ابي سفیان قافله چې داغه وتلې ده دلته کافران 1000 مقابله ته روان دي دغه دوران کې صحابه حیران شو چې خدای مون سره خو اسلحه هم نشته مو خو د جنگ په اراده نور راغله ابو ایوب انصاری پاسید رضی الله عنه سوئی ورتوی د مدینه منوره جانان مبارکا مو خو جنگ لنیو راغلی مو خو ډیر زیات کمزوري وسله نه لرو او د جنگ په اراده نیو راغلی غي خو طاقتور کسان دي اسلحه ورسره توري ورسره زغري ورسره د مدینه منورې جانان خاموش شلو صحابه کرامو کې دا صحابه کې ناستلو زرد ابو بکر صدیق رضی الله عنه نشما چې د مدینه منورې د جانان چهره مبارک ته وکتلو یکدم درېدلو د مدینه منورې جانان ته وې د مدینه منورې جانانا باندې د تلوګي کما کی چشمان در تلوگے کما بانے دے تلوگی کما کی چشمان در تلوگے کما داز تنہا ببسیم کی جہان در نلوگے کما نمدینی منوری جانا نائے کم امر چی دا اللہ دا طرف وی دا صدیق اکبر مبارک سر دا اللہ دا نبی پنام عثمان قربان لے بعض صدیق اکبر آوازو کچی زمان سر قربان لے خو بعض کسانو سبحان اللہ قربانی ورنکا سبحان اللہ آئے آئے ما صرف سبحان اللہ تاسو تا پری خوا دا جہاد دے دی وقت کہ تاسو دا سبحان اللہ روجہ پخری سبحان اللہ ویل جہاد دی جی دا اللہ نو مگستل جہاد دی اے صدیق اکبر مبارک ورطوائی وی زمان دا سر دا اللہ دا نبی پنامو سے رسالت قربان دے زمان دا سر دا خلی پیغمبر نا قربان دے زار دا دا صحابو نشما زار دا دا صحابو نشما شاگا پاسیدہ عمر فاروق سے پاسیدہ او دا ایمان جوش کئی وی دا مدینی منوری جانانا چکل مونگستا پلاس کے لاس ورکڑی دی زمونگ دا سرونا زمونگ بی بیانی زمونگ بچستا دا خل مخنا قربان دی دا صحابو نقشدہ زیم صحابہ میں یار حق دے دا عاشقان ما پیدا نکے سنگ عاشقان چی دا سروری کونین صحابی کرام مبارکان حضرت مقداد رضی اللہ عنہ مبارک پاسے دا و توید مدینی منوری جانانا مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان نیو شاگیتا اویشی موسیٰ علیہ السلام متوستا رب دلار شی جنگ دیو کی مونگ بدل تناس دیو وی مونگ قربان اغا خلقیو چه مون کلا پا کفر بانی سخ ولاړو خو چې ستا د ښکلې چهره الله دنیا تخکارکا ستا د وجې نه مو ښکلې خدای وپېژنده بس هغه وعدم کړې ده مونږ باندې ګمان د موسی علیه السلام د قوم ونه کې مونږ باندې ګمان د حضور د غلامانو کوه چې د حضور غلام به په یو میدان کې مرسته کېږي دا ذکر دا آگا یقین دے کہ دا نبی دشمن بانے ورزما کہ آگا میں دا سر نا تنین جدا کہ دا سر ورلا نو بس بیا خود دا یقین دے چا آگا فی الناری و سقر دے آگا جہنم تروان دے او دی وئی کہ چرے ما پا دی نامو سر قربان کا وی انشاءاللہ دا سر وری کونین دا حوض کا سر غاری تمامی اللہ رسائی ما بده حضور مبارک دستخان تا اللہ رسی ما باغ جنتونو تا اللہ رسی ما باغ نعمتونو تا اللہ رسی بده حضور غلامان بیا چترامن کی دیشو اگوی دا دنیا نسی دنیا زندگی صدا دا آخرت دا جنتون زندگی با اللہ دا کل مختخات جلالا